د بې کوره پیغلې لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د کیسې دوهمه او له درد نه ډکه برخه وړاندې کوم. په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. صد راورته لاسونه جوړه کړه. ویلي خیر دی همته، دا وخت زه ډېره مجبوره یم. زه تا نه هیڅ نه غواړم، صرف له ځانه سره مې بوځه او ومې ساته. بس همدومره. همت لاسونه څنډل. فکر یې وکړ خو کامیابه نه سو. ویلې ګوره صدرو، منم چې زه ملامت یم، خو کورنۍ نه راسره تا کور کې مني او نه دا سپک او بې لارې کار. زه درنه ځمه، ته واپس کور ته ولاړه سه. اوس هم وخت نه دی تللی. صدرا ورته ډېر مایوسه کتل. همت زه ګاونډیانو او خپلوانو کره هم بې اجازې نه یم تللی. بیا خو دا ډېر لوی کار دی، ما بې مرګه نه قبلوي. خیر دی ما له ځانه سره بوځه. همت له جیب نه کیلیانې راوویستې او د موټرسایکل خواته روان سو. ویلې زه دې له ځانه سره نسم بیولی، دا دی زه درنه ولاړم چې په بلې لانجه وانه وړم. عمومي سړک دی موټرسایکل یې چالان کړ. صدرا ور منډه که پښې یې ونیولې. زارې یې ورته وکړې خو هغه وېرېدلی و. دا هر څه ورته ټوکې ښکارېدې. ګیر یې ورکړ په څو ثانیو کې له سترګو پناه سو. دې ډېرې اوښکې تویې کړې. د ژوند په میدان په مخ کې وروسته تګ ناکامه ودرېده. له ډېرې تنهایي او ژړا وروسته یې فکر وکړ که واپس کور ته ځم ژوندی مې نه پرېږدي. پلار مې دهقان سړی دی، تربوران به ورته وایي په ډېران یې ښخه کړه. دی به د غیرت په جذبو کې هماغه کار کوي چې څوک څه ورته وایي. او بیا خو د سګوان خاوند نه هم د سړیتوب تمه نسته. په درې لارې کې ولاړه وه، یوه لار ښکته بله پورته او یوه کلي ته تللې وه. بیرته یې لس شل قدمه واخیستل. هلته یې موبایل چالان د سړک په غاړه کښېښود. حرکت یې په لاندې لار پیل کړ. ویلې که اوس راپسې څوک راسي نو فکر به کوي چې پورته تللې او موبایل ترې دلته لوېدلی. هغوی به په دې دلیل ټوله باره ولاړ سي. قدم یې د ښار په طرف کوږ کړ، خو د ښار نه ډېر لرې فاصله کې چې کوم کلیوال موټروان یې ونه ګوري. زر او سل فکرونه یې ذهن نیولي وو، خو یوه هم ښه نتیجه نه ورکوله. په کړي کار دومره پښیمانه و چې هادیه نه وو. د 5-6 ساعته مزل وروسته یې د ښار رڼاګانې له نږدې ولیدې. شاوخوا یې نظر تېر کړ، څه نه ښکارېدل. له کوچنیو تیږو په ډکه ځمکه یې سر کېښود. له یوې خوا ستړیا وه او له بلې خوا ویرې او بې خوبي ډېر ژر د خوب نړۍ ته یووړه. خو ویرونکي خوب یې ولیدې. د یوې چیغې سره نیغه راپورته سوه. شاته یې وکتل، لمر سترګکونه وهل. بیرته یې د ښار په طرف مخ کړ. شونډې یې د ژړا له لاسه نرۍ نرۍ کېدې. په ځای له خولې یې وټپه واورېده. د سهار لمر پر غرونو جګ سو. ژوند د اوږو ته مې راخېژه چې دې وړمه. ویستلی حجاب یې په ځان بیرته برابر کړ. قدم وهنه یې پیل کړه. ساعت نیم پس ښار ته داخله سوه. حیرانه وه چې کومه خوا ولاړه سي او څه وکړي. شین سهار و ګڼه ګوڼه هم کمه ښکارېده. د یوه دوکان مخې ته د لارې په سر کېناسته. سترګې یې بهر نه پورته کولې چې څوک پکې اوښکې ونه ګوري. ناڅاپه یې مخې ته یو لسګون ولوېدی. زړه یې درزا پیل کړه. خپل کور ور یاد سو. زړه یې و چې په چغو چغو وژاړي، خو ځای مناسب نه و. لړزې اخیستی لاس یې د لسګون خواته حرکت وکړ چې بل لسګون پرې راپرېوت. زر یې بیرته شاته کړ. تر څنګ لږه فاصله کې یو څو ځوانانو د کراچیوانه وریجې خوړلې. د هغوی غږ یې تر غوږ سو. وګوره حجاب یې نوی دی، سوالګره نه ده. په کوم بل کار پسې راوتې ده. نه سوالګره ده، کنې دلته نه کېناسته. دریم ځوان وریجې به خوړې، کتابونه یې له کراچي راپورته کړل او دوی ته یې جواب کې وویل چې نیک ګمان نسي کولی نو شک هم مه کوئ او مور سره کار لري. دا د ژوند اصول نه دي. پیسې یې وریجوالا ته ورکړې او روان سو. دواړو ځوانانو سترګې ښکته کړې. صدرا پیسې راواخیستې، له ځایه پورته سوه او زړه کې یې وویل د څومره ډېرو انسانانو منځ کې دا ځناور څوک نه پیژني، ځکه چې لباس یې د انسان دی خو دننه مکمل وحشي دی. فکر یې وکړ چې د سوال نه بهتره لار نسته، خو حجاب مې نوی دی او مخې ته شپه را روانه ده، نو چیرته به ځم؟ د ښار په یوه بله کوڅه ور دننه سوه، ځکه دلته انسانان وو خو لږ کم په نظر راتله. د کوڅې کونج کې یو نانوایي دکان ولیدی. تیزه ورغله ډوډۍ یې ترې راواخیسته.
خو شو هغو څه ونه ویل. شاوخوا یې وکتل، په یوه کوچني سوالګریه نظر پرېواته. تر څنګ یې ورغله، نیمه ډوډۍ یې ورته ورکړه او ورته یې وویل د ورځې څو پیدا کوې؟ هغه له ډوډۍ نه کپ تاو کړ. 100 کله بیا 200 او شپه چیرته کوې؟ په خپل کور کې، نور نو چیرته؟ صدرانې هغه جټکه وخوړه. کوچنی یې له څنګه ولاړ سو. له ځانه سره یې وویل څومره بختور دی ها، خپل کور لري، که سوالګر هم دی باید شکر وباسي. زما غوندې خو بې کوره نه دی. نیمه ډوډۍ یې موټي کې تاو کړه، وږی و خو زړه یې نه کېدی. تر مازدیګره در په دره وګرځېده. 100 روپۍ هم لاسته راوړي وې، خو له دې ښاره یې نوره کرکه کېده. په هرو لسو کسانو کې یا اته کسه د هوس تږي وو. د ښار له ګڼې ګوڼې لږه لرې سوه. دلته اکثره کوڅې خالي خالي ښکارېدې. نور یې په پښو کې هم دمه نه وه. ټوله ورځ یې په حجاب کې پټ مخ ځوروله. زړه یې پکې تنګ و، خو مخ یې نسو ښکاره کولی. د لویې ناولې ویالې په سر په 1.5 متر پوخ دیوال کېناسته. د بل انسان شتون یې حس کړ. سترګې یې پورته کړې. تر څنګ ولاړ ځوان د هوس په انداز وویل له ډېر وخته درته ګورم، راځه ما سره و، تاکې یو څو ملګري دي، ښې ډېرې پیسې به درکړو. صدرا یې په لیدو حیرانه ودرېده. له پښو یې ساه وخته، همداسې یې سترګو ته ورته کتل. ځوان بیا وویل لکه چې ستا هم زړه دی، له هرې ویرې بېغمه اوسه. 2 ملګري را سره نور دي، ستا چې څنګه خوښه وي هماغسې به کوو. د صدرا له سترګو هغه وخت دومره اوښکې نه وې تللې چې کله همت پرېښوده، لکه څومره چې د دې کار په لیدو وې. همداسې یې له غوسې نه په زیر زیر ورته کتل. په ځوان بیا شیطان غلبه وکړه. یو دم یې نجلۍ له لاسه ونیوله. صدرا لاس ته وکتل، بیرته یې د نظر پورته کولو سره لاس هم پورته سو او دومره دروند یې د ځوان مخ ته ور واچاوه چې په ټول ژوند کې به یې داسې پیړه هېره نه کړي. هغه یې لاس خوشي کړ، شاوخوا یې وکتل، سر یې ښکته کړ او روان سو. صدرا دواړه لاسونه مخ ته ونیول او ښه په چغو چغو یې وژړل. کاش چې پلار مې وژلی وای، خو دې حالت سره نه وای مخ سوی. لاندې یې وکتل، د ویالې له غاړې یې لوټه راواخیسته. همدې 1 متري دیوال ته د پښو په څوکو مخامخ کېناسته. له سترګو یې اوښکې ولوېدې. لوټې ته یې حرکت وکړ او ویې لیکل دا هغه سپېڅلی ښار دی چې یو ورور پکې د خپلې خور نه د زنا طلب وکړ. او دا بیا هغه ځوان دی که خبر سو چې خور یې تښتېدلې او یا خودکشي کوي او یا به لیونی کېږي. څه عجیب تمثیلونه دا پښتانه کوي. پاتې لوټه یې په موټي کې خاورې کړه. نیغه پورته سوه، همت یې ښه ډېرې شراوې وکړې. نور یې د ژړا له لاسه ستونی درد کاوه. په لویه کوڅه کې یې تنها قدم وهل پیل کړل. فکر یې بل خوا ولاړی چې پلار مې ولې تر اوسه ورور نه دی خبر کړی. آیا د دې په خاطر چې کلي کې اوازه خپره نه سي که څنګه؟ ای هی پلاره، ستا لور خو ته ټول کام او کلي ته ټیټ راوستې. ما ولې ځان وژنه ونه کړه؟ همداسې سرګردانه روانه وه. له کوڅې د ښار ګڼې ګوڼې ته داخله سوه. د مازدیګر لمونځ په قضا کېدو و چې د سړک په منځ کې یوه ښځه د 3 ماشومانو سره ولیده. شاوخوا یې نظر تیر کړ. بیا نیغه د سوالګرې تر څنګ ورغله. په خوا کې یې د پښو په سر ورته کېناسته. ترورې ته د شپې چیرته ځې؟ خیرنه ښځې ماشوم ته پکۍ وواهه. مخ یې تاو کړ. کور ته ځم، نور نو چیرته؟ صدرا په زړه کې خوشحاله سو چې ځای خو مې پیدا کړي. بیا یې ترې پوښتنه وکړه، ترورې زه د شپې لپاره ځای نه لرم، ما خپل کور ته له ځانه سره بوزه. خیرنه ښځې یو دم لاس یې پکۍ په ځمکه کېښود. په دواړو لاسونو یې خبرې پیل کړې. ته به ما ریشخند وایې ها؟ ته دې جامو ته وګوره، سمه ناوې ښکارې. زه پاسه مو تنګه وه. صدرا یې دواړه لاسونه ونیول، قسمونه یې ورته وکړل چې ځای نه لرم. خپله ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. خیرنه ښځې سمدستي خپل څادر راټول کړ. 2 ماشومان یې خپله راواخیسته او یو یې دې ته ورکړ او ورته یې وویل چې داسې د نو راځه چې خپل کور ته دې بوسم. ښځه خوشحاله ښکارېده، خو دا مخکې او صدرا ورپسې وه. له ښار نه په څنډه په ډېرو ډېرانونو د پاسه د یو کم کوڅې ته ننوتل. د کوڅې سره نږدې یې دروازه ووهله. یو پوخ عمره سړی چې غټه باډي یې لرله ور خلاص کړ. خیرنه ښځې ورته وویل اخوا شلار پرېږده غټ سړیه. سړي د صدرا په لیدو ژبه په شونډو کې تاو کړه. یو 4 قدمه پاس خیرنه ښځې ماشومان په انګړ کې له لاسه خوشي کړل.
هغوی له ځمکې سره ولګېدل چیغې یې کړې. صدرا په دې کړو ډېره حیرانه سوه. خپل غېږ کې یې ماشوم ته وکتل او بیا یې غږ تر غوږ سو. شموږه یې راسه دا ناولې دې سنبال کړه. له کوټې نه 2 پخې پېغلې راووتې. داسې ښکارېدې لکه په ټول ژوند کې چې خندلې نه وي. رامنډه یې کړه، یوې د صدرا له غېږ نه ماشوم واخیستې او بلې له ځمکې نه هغه 2 راپورته کړل. دواړو د ماشومانو په ښکلولو شروع وکړه. بیرته په منډه کوټې ته ننوتې. صدرا د لوی انګړ په منځ کې حیرانه ولاړه وه چې خیرنې ښځې بیا پر غږ کړل: هی جنې، دلته دننه راسه. له غږ سره یې په نزړه کوټې ته دننه سوه. ګوري چې بل د عمره پوخ سړی چې تازه یې په ږیره کې سپین راغلی وو په کټ کې ناستي او خیرنه ښځه د دیوال خواته جامې بدلوي. صدرا چې دا حالت ولیدي سترګې یې غټې غټې راووتې. بیرته په منډه په وتو سوه چې سړي بیا پرې غږ کړل: بهر مه وځه. هغه ځای په ځای ودرېده. خیرنه ښځې ورته مخ راتاو کړ په داسې حال کې چې پرتګاژ یې غوټه کاوه. نجلۍ دا خپل کور وګڼه او هر څه خوره وڅکه. یوازې شپه په دې کټ تېروه. اشاره یې د سړي وخواته وکړه. سړی رانیغ سو د صدرا خواته راغلی. حجاب یې ورته له مخې لرې کړ. یو دم خندا واخیستې. صدرا فکر وکړ چې اوبه اخیستې ده، هر څه ته لاس اچوي، لکه چې ژوند مې د ځناورو په کور کې سو او اوس له پیښې تېښته هم نسته، نه راسره بله لاره سته. ما ته خو قدم په قدم نوی غم همت راکوي. الله دې خوشحالي هیڅکله نه در باندې ګوري. او پلاره که تا چېرته پیسو ته نه وای کتلي نو د سړي زوی ته به دې ورکړی وای. سړي بیرته مخ راتاو کړ. نجلۍ له نن نه پس ته د دې کور مالکه یې. خیرنه ښځې خو له خبرې ته جوړوله چې د پرې غږ وکړ: ته غلی سه. له هغې نه کړې خبره هېره سوه. بیرته یو 2 قدمه شاته ولاړه. صدرا یې له ولو ونیوه، تر کټه یې بوتله. یوه شېبه ولاړو، بیا د ناستې ورته وویل. هغه کېناسته. سړي ډېر په طبیعت خبرې پیل کړې. نجلۍ دلته چې څوک وینې له دې ټولو ستا غوندې لار ورکه وه. دلته په امن خلک نه راځي، نو زه ډاډه یم چې تا نه لار ورکه ده. تر ماښام پورې به نور 15 کسانو ته ورسیږي. بیا زموږ ماشومان او نجونې هم راځي. تقریبا کاروبار مو دی، خو ته زړه مه خوره. تا به هر سوال کولو ته نه لیږم، له ما سره به همدلته پاته کېږي. صرف زما زړه ساته او د دې سوالګرو حساب ورکوه. صدرا لکه د بت خاموشه ناسته وه. سړي پرې غږ وکړ. هغې بیا د هو په معنا سر وخوځاوه. بیا یې ورته په ولي لاس وټکاوه. ښه دا خو راته ووایه چې ته څوک یې؟ د صدرا شونډې وخوځېدې. یوه بې کوره پېغله. سړي مخ خیرنې ښځې ته تاو کړ. په اشاره یې ورته وویل: ته بهر ووځه او ور هم په ځان پسې بند کړه. خیرنه ښځه راووته او ور یې بند کړ. وروسته یې غږ له کوټې دا واورېدې: ته خو حجاب لرې کړه. ته به هم ستړې سوې چې لږ دمه واخلو. قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.